سلامونه او نیکې هیلې افغانانو. واقعي چې نن په افغانستان کې ډېره بده ورځ ده. واقعي چې افغانستان د ډېر بدبختیانو سره مخامخ دی، خو موږ به خپله حوصله نه بیلو. ویډیو زر تر زره شیر کړئ چې اول خپل ملي سرود د افغانستان، ملي بیرغ د افغانستان یو ځل در باندې دا ترانه واورم، بیا به انشاءالله خبرې کوو. میدان به نه پرېږدو، خپل ملي بیرغ به نه پرېږدو، خپله مور به نه پرېږدو. دا تاسې اول ملي سرود واورئ، بیا تاسې سره خبرې کوو. ډېره مننه افغانانو ورونو. زه به نن خبرې به کوو، ویډیوګانې به شیر کوو. د خپل افغانستان دپاره، د خپل وطن دپاره به مبارزه د قدم تر آخري قدمه پورې به انشاءالله، تر آخري سلګۍ پورې به انشاءالله موږ او تاسې کوو. افغانانو ورونو زما موضوع دا ده، زه به په ملي بیرغ باندې خبرې کوم. زه به د هغه ځوانانو، هغه شهیدانو، د هغه اتلانو چې په ملي بیرغ باندې ځان شهید کو او د خپل دریځ نه وانه وړېده، په هغې به هم خبر کوم افغانانو ورونو. خو اول زه د طالبانو په راتګ باندې خبرې کوم. او ښه یې واورئ د طالبانو مشرانو، تاسو ته یې وایم ښه یې واورئ. زموږ تعلق نه د افغانستان د حکومت سره دی، موږ ولس یو. او دا چغې په تېر حکومت کې والي ستاسې د راتګ د واره د افغانانو د ورخطایي سبب وګرځېد. ستاسې راتګ د واره تاسې کومه پیدا افغانستان ته ورسوله. زه یې منم چې دا یوه پیاده ده چې دا 2-3 ورځې وشو چې بمونه خلاص نه شو، خودکشي ونه شوې، زموږ افغانان د مرګ نه بچ شو. نور تاسې ماته پیدا وښیئ ستاسې راتګ څه پیدا کړي. موږ نن دا سوال کوو د طالبانو مشرانو نه چې تاسې شپږ لکه کسانو د اشرف غني صاحب په حکومت کې دلته کار کوو. آیا تاسې دومره مالیه لرئ؟ دومره تاسې دا کنټرولولی شئ، دغه ته تنخوا ورکولی شئ، بېرته یې په وظیفو لګولی شئ؟ تاسې سره پیسې د کوم ځای نه راځي؟ افغانانو ورونو، په ټوکو باندې حکومتونه نه کېږي. د طالبانو په ټول دغه اوس چې راغلي په دې ټول نظام کې 15,000 کسان د حکومت اهلیت به نه لري، یا به لري 15,000 کا. نور ته ماته ووایه چې ته کم دغه لرې چې تلته راځې ماته حکومت جوړې، او بیا به حکومت راته د چا نه جوړې. لکه چې تا خو چغې والې چې موږ مفسدین،
قاتلین دا خلک نه پرېږدو. اوس به ستاسې په ډله کې ستاسې په حکومت کې به کوم کسان کار کوي؟ چې کابل کافر نه و، د کابل خلک کافر نه و، د کابل ملي اردو کافره نه وه، د افغانستان ملي ځواکونه کافر نه وو، نن تا ته معلومات وشو چې ته خپله په کابل کې وګرځېدې. موږ به درته همدا چغې والې، همدا چغې هم درته والې چې دا مسلمانان دي، خپل وروڼه دي، مه کوه دې سره جنګ ناروا دی. نن تا هر څه ګډوډ کړه، هر څه دې ګډوډ کړه، ځکه چې ته په کوم طریقه رالی، دا د ورانۍ طریقه شوه. افغانستان لاړو، زموږ ځواکونه ټول ګډوډ شو، زموږ نظام، زموږ هر څه سیستم ګډوډ شو. زه به بیا ستا اسلامیت، ستا جهاد، ستا هر شی به زه هله ومنم چې ته وایې چې ما 50 ملکونو له شکست ورکړی، چې ته د دغه تیر نظام نه، چې د اشرف غني صاحب نظام و، د دې نه بهتر نظام راولي، خلکو ته کار روزګار برابر کړي، زما ځوانان د بدبختیانو نه بچ کړي. زه به بیا ستا دغه وګورم. خو ماته دې عمر ډېر کم ښکاري، ځکه چې دا کومه لار تا اوس اختیار کړی، په دې لار دې نړیوال دې نه پېژني. او دا به وګورئ افغانانو، زما دا حالات یاد ساتئ چې په لنډو ورځو کې به په طالبانو کې ډېرې ډلې پیدا شي. دا په یو نظر او په یو فکر نه دي. تاسې یقین وساتئ که دا دي. مشران یو څه وایي، طالبان په میدان بل شی کار کوي. دا څه پټې خبرې نه دي. تاسو ته موږ وویلې چې دا ګوره 9 نه دی. هر افغان اوس په خپل وطن باندې مین دی، هر افغان خپل تاریخ پیژندلی، هر افغان خپل ملي شتمنۍ هر څه پیژندلي. ته به وګورې ستا ته کوم مشکلات جوړېږي. پرون د امریکې د یوروپ ټولو بانکونو کې پیسې بندې شوې. ته دا نظام په څه شي چلی؟ دا 2 لکه کسان چې د دې حکومت و، هغه اوس په کورونو ناست دي. دا د کوم ځای نه دا سرمایه ته راوړي؟ تا سره کومه بودیجه ده؟ تا سره نړیوال کومک کوي؟ افغانستان خو څه کې دغه یو هوایي میدان که تا هم وچلو، نو زه د خدای راستي څنګه چې دا په اشرف غني صاحب په حکومت کې و، والله کې رانه وچلې. او تا به وګورئ، تاسې ته به ډېر زر مقاومت په دې افغانستان کې پیدا شي. مسلح مقاومت به تاسې ته پیدا شي. که پیدا نه شو، دا مې یاد ساتئ. میاشت 2 3 4 5 6 میاشتې دغه ټایم دی. دا به وګورئ. او زما انشاءالله زه داسې نه یم چې زه ګنې هوا کې خبرې کوم. زه راته یم چې دا کار به تا سره کېږي. موږ ډېرې خبرې دلته کړي، زما سره ویډیوګانې دي. زه به یو ویډیو شیر کوم او دې ولس ته به یې ښیم چې 3 کاله 4 کاله ما حکومت ته ویل چې دا کار مه کوه، طالب ته مې ویل دا کار مه کوه. نن هغه شیونه ټول په ثبوت رسېدلي، او دا به موږ ګورو انشاءالله چې دا به په ثبوت رسي. ځکه چې ستاسې راتګ، تاسې باید د خپلو افغانانو ته مینه ورکړئ. ته راځئ بیا د کلاشینکوف او د کوتک خبرې کوې په افغانستان کې. نن ته اوس هم اشغالې، ځکه امریکایان په هوایي میدان کې پراته دي. د امریکایانو تیارې په کابل په ارګ باندې د پاسه ګرځي. پنجشیر یو بیل ځای دی. ته خو ورشه پنجشیر ته ورشه. ځکه چې تاسې ته موږ ویلي چې اشرف غني ته کومک کافرو کوو، نو هغه کافر و اشرف غني، او چې تاسې سره بیا اوس کوي، نو هغه مسلمان شو. دا کم دلیل، دا کم منطق دی؟ د اشرف غني صاحب په حکومت کې چې هغه خلکو کار کوو، هغې ته تاسې ټولو کافر ویلې، ملحدین هم ورته ویلي، د امریکې غلامان هم ورته ویلي. هغې ته اوس تاسې محتاج یاستې ټلیفونونه کوئ. موږ خو تاسې ته ویلي افغانانو ورونو بدبختي دا ده په افغانستان کې چې د جنګ خلک، د ټوپک خلک، هغه هېڅکله حکومت نشي کولی. حکومت هغه خلک کولی شي چې په قلم، په کتاب باندې پوهېږي، د دنیا په سیاست پوهېږي، په کمپیوټر پوهېږي. دا خو اوس پخوانۍ زمانه نه ده. تا خدای چې دغه ویډیوګانې موږ وینو. نن مې یو بوډا سپین ږیری کتو، هغه ترافیک هلته ودرولې، چې هغه اقرب بیخي د کوم کلي کوم دغه نه راوسې، ولا کې انټرنېټ هم پېژني، ولا کې موبایل هم پېژني. دا ویډیوګانې ټولې دنیا ته اوس ښکاره کېږي. دا ټوله دنیا اوس ګوري. او ما ته معلومات دی چې ډېر زر به تاسې دا انټرنېټ بند کړئ. ما ته معلومات دی چې ډېر زر به دا فیسبوک تاسې بند کړئ. خو موږ تاسې ته دا ویو چې ډېر غلط روان استئ، ډېر په ناروا طرف روان استئ، ډېر مشکلات به تاسې ته راځي. او دا حکومت ستاسې د وس کار نه دی. ولې دا افغانستان نور بدبخته کوئ؟ ولې دا خلک د 9 غونډه کې د ملک نه بار کوئ؟ د افغانستان بیا دشته جوړوئ. که نن انټرنیشنل د خارج کومکونه بند شو، زما افغانۍ لاړه، هماغه زړه افغانۍ شوه.
بیا به د 15 کلدارو نه 1,00,000 افغانۍ جوړېږي څنګه چې په هغه وخت کې بیا به په افغانستان کې 0.092 د پاکستان نمبر چلیږي لکه څنګه چې مخکې چلیدو لکه څنګه چې مخکې صرف یو تورخه میله یو د چمن لاره ایله وه دغه شان دې به نو ټولې لارې په موږ باندې بندېږي لکه اوس چې بندې دي آیا حکومت دا خو اوس پخوانی افغانستان نه دی دا خو اوس وګورئ دنیا موږ ته ګوري چې دا خلک څه کوي دنیا موږ څاري خیر تاسې هم دا د چوکۍ شوق پوره کوي 2 ورځې پوره یې کوي پرېږده چې ستاسې شوق هم پوره شي نن تاسې نه لاره ورک ده زه دله په ګرنټۍ وایم چې ستاسې طالبانو تاسې نه لاره ورک ده ځکه چې تاسې په غلط طریقه باندې رالی تاسې ته موږ همدا چغې والي که په حکومت کې یو چوکۍ 2 زیات یو طرف ته بل طرف ته خو راشي د اشرف غني صاحب سره یو ځای شئ ولې په دې نظام کې یو اشرف غني صاحب کافر و دا نو ټول مسلمانانو اشرف غني صاحب کافر و صرف هغې ته مخې وه چې هغه دار نه وشړئ پوره شو ارمان څه شی هم لاس ته راله لاس ته هم څه شی راله موږ به اوس په تاسې باندې نیوکې کوو نیوکې به سالمې نیوکې کوو غلطې نیوکې به نه کوو موږ تاسې ته کنځلې نه کوو بد رد درته نه ویم خو قسم درته خورم چې ستا د طالبانو د حکومت ولا کې 6 میاشتې هم ته دا حکومت وکړې ته 6 میاشتې هم دا حکومت نشي کولی نن زموږ خویندې میندې ځوانان داسې لکه د لیونیانو غونده کې منډې را منډې وایي تا سره کم پروګرام دی تا سره کومه منصوبه ده تا سره کم تعلیم یافته خلک ته لري کم ته انجینران لري کم ته ډاکټران لري کم ته ملي اردو لري خو زما خو 40 کمانډو وه او تا به موږ ته په د طالبانو په لیپونو کې 200 که زر هغه سره قطۍ چې ورته ویل هغه د مخه شان د ملي اردو شان جامې وې او دوربینونه مغه زر کسانو ټول نو او دلته خلکو ته ویل چې موږ وروره داسې حکومت به جوړو داسې به جوړو نه 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 زه یې نه ما ته به ما ته دا ویل چې لږ صبر وکړه ما ته به خلک وایي چې لږ صبر سلامونه ته وعلیکم سلام زه یې نه ما دا شی چې دا غلط طرف ته روان دی افغانستان نه ډاګه جوړېږي افغانستان بدبختیانو طرف ته روان دی دا زما د کور خبره نه ده خو لندن کې ناست یم زه خپل ژوند زندګي مې جوړه ده یو 2 روپۍ کومک هم کوم وطن سره خو خبره داره زما د افغانستان خبره ده زما د وطنوالو خبره ده زما د خویندو میندو خبره ده زما د ځوانانو خبره ده زما د هغه ملي اردو دغه چې موږ پې ناز او موږ پې فخر کوو نن تاسې ټلیفونونه کوئ تاسې ته ملي اردو والا نه راځي نن تاسې هغه مامورین ته ټلیفونونه کوئ تاسې ته نه راځي ولې چې تاسې باندې اعتماد نه لري ځکه چې ستاسې مشران یو څه وایي دا په دې ملي بیرغ کې معلوم شو او دلته ستاسې طالبان بل کار کوي اول دا کومه لباس چې تاسې اغوستې په کابل کې ګرځئ دغه لباس ولې تاسې نه بدلوئ تاسې سره داسې که پروګرام یې تاسې فورن زه مخکې ویل چې زه جامو ته احترام لرم باید چې ستاسې د هر یو طالب کارت معلوم دی دریشي په غاړه وي ځکه چې تاسې خو داسې را روان وي چې تاسې ویل چې بس موږ د کابل ته ونیسو بس هر څه به ګل ګلزار شي نن تاسې دا حالت وګورئ دا خلک وګوره دا انسانان وګوره چې په کومه طریقه دي دغه ورسره په کومه طریقه خبرې کوي نو افغانانو ورونو ما دله دا لای په دې خاطر وکړو چې انتهایی سخت مشکلات دي طالبان دا حکومت نشي کنټرولولی دا به وګوري دا دله زه په دغه لایف کې ویم غاړه د خلاصوم خبره دې نه شرانګېدلې ده دا افغانستان 16 مامورین خلکو دلته کار کو ملي اردو دا ټول د دې نه ته تنها پیسې تعریب لري نه دې ته کوم پروګرام لري نه کوم پروګرام دی باندې دا پوهیږي ما خو درته ویل چې 15000 کسان به د دې حکومت صلاحیت لري نور خو افغانستان کې 16 کسان پکار دي او نن په یو ځای کې مړی راوځي په بل ځای کې مړی راوځي چې یو ځای کې مړی نن د لوګر والي چا ایشتلی شهید کړی دی دا ما ته ووایه چې دا څه میسج ورکوي آیا ته ما ته وایې چې نور د حکومت کسان به تاسې سره ښکار به سره وکړي نن یو بل ما وکتو د کوم ځای د امنیه قماندانو هغه وولي آیا ته ما ته دا ووایه چې په ملي اردو کې خلکو کار کړی یا دا سه منصب دي یا جنرالانو نور وظیفو والا هغه به دې تا ته راشي هېڅکله نه ته خو د یرول کې ته خو هماغه کار کوې چې کوم کار دې مخکې کوو تاسې نه خو زموږ ډېر امید و تاسې نه خو زموږ ډېره توقع وه اوس خبره دا ده چې موږ ته دې ولس ته واضح کړه چې دغه 16 کسان بېروزګاره شوي په دې حکومت کې چې کار کوو دې ته تاسو څه پروګرام لرئ تنها کوم ځای نه راوړئ
په څه شي چلوئ؟ په هوا کې خو نه چلیږي چې دا الهي نصرت دی او به ټوپک یې موږ نه د اسمان نه راولیږي او ډالر هم د اسمان نه راولیږي، هر شی د اسمان نه راولیږي. په دې خبرو به خلک غولوو؟ نه 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 نه، موږ ته عملي کار پکار دی. زر تر زره د دې غم وکئ. ګنې قسم درته خورم قسم چې ډېر زر به دلته په افغانستان کې شروع وشي چې پلانې ولسوالي ونیوله، پلانې ولایت یې ونیو، ستاسې په مقابل کې به خلک راوچتېږي. که دا راوچت نه شو د دې باچا دا خبره بیا د زما په مخ د سپي مې تېر وکړه. زه د دروغ والا سړی نه یم، زه حقیقتونه رښتیا دي ولس ته ویم. دا هغه حقیقتونه دي چې دې تا ته ویم. ځکه و چې په تنګ شي په جنګ شي. زر تر زره تاسو ته پکار دي چې پروګرام جوړ کړئ. دا موږ په دې شیانو پوهېږو، په دې شیانو موږ پوهېږو چې دې وطن کې چې څوک د افغانستان ته خدمت کوي په هغې د کوپر ټاپې لګي. نن زه د عامو طالبانو ورونو نه پوښتنه کوم چې په دې ولایتونو کې دي، تاسو ته په افغانستان کې کوم کوپر ښکاري؟ دغه ورونه چې په دې ملي اردو کې کار کوو یا دا ولس یا دا خلک، دا تاسو ته غلامان ښکاري؟ تاسو ما ته د دې جواب راکړئ د دې جواب. یا په کاپر کې په کابل کې کوم کوپر شته دی؟ په کابل کې کوم کوپر شته؟ په لاهور کې ډېر کوپر دی که په کابل کې دی؟ په ننګرهار کې ډېر کوپر دی که په پنډۍ کې دی؟ ولې همیشه موږ دلته غولیږو، خپل ورونه وژنو، خپل خلک کړو. افغانانو ورونو زه به درته د ملي اردو د بخښنه غواړم دغه ویډیو ښیم د ملي بیرغ باره کې چې دې په کوم ځایونو کې وحشتونه شوي، زموږ ځوانان شهیدان شوي. په دې باندې به تاسو سره اوس زه به تاسو ته یو دوه درې ویډیوګانې وښیم، بیا به تاسو انشاءالله چې خپله پوه شئ. ښه، اول دا وګورئ. د قیامت ساحت شیبې دي، نو وایي دې ګران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولیده. په چغو په ژړا مې ډېر عالم ولیده. دې وران وطن کې زه هر چا خپله برخه غم ولیده. ودې کته زما ملي بیرغ چې کلمه پې لیکلې لاندې را ګزار کو. او پرون به تاسې د طالب یو مشر خبره اورېدلي چې ملي بیرغ پورې موږ کار نه لرو، هغه د لاندې را ګزار کو. افغانانو ورونو د بله ویډیو درته ښیم، بیا در سره په تفصیل خبرې کوم. دا وګورئ چې ما د خپل وجود قربان ګوره زه ته بله ویډیو هم درته ښیم. افغانانو 3 ویډیو ښیم، بیا سره خبرې کوم. داسې راکاږي افغانان ورونو، تاسې به ویډیوګانې کتلي لکه اسرائیلیان چې فلسطینیان راکاږي. زه یو خبره کوم، که چېرته زموږ ملي بیرغ ونه منل شو، په ارګ ونه لګېدو، موږ به دا اعلان کوو چې افغانستان اشغال شوی. موږ به دا بیا ویو چې موږ د استقلال ورځ نه مانځو، موږ به د پاکستان 14 اګست مانځو. که چېرته موږ ملي بیرغ فعاله نه شو، ونه لګېدو په ارګ باندې، نو موږ به ویو چې دلته نور د استقلال نشته، دلته د غازي امان الله خان استقلال ورځ ختمه، دلته 14 اګست 14 اګست ونمانځئ او په افغانستان په ځایونو باندې د پاکستان بیرغ ولګوئ او افغانستان اشغال دی، د پاکستان اشغال شوی دی. بیا به موږ دا چغه اوچتوو. والله چې موږ نور مجبوره کوئ، ځکه چې دا ستاسې د مشرانو، ستاسې د طالبانو د مشرانو دا وینا ده چې موږ ملي بیرغ پورې کار نه لرو چې په هر ځای کې لګوئ. دغه د کابل والي چې دی د ده ویډیو راغله چې زموږ اصل چې دی دا 3 رنګه بیرغ دی، په دې باندې موږ دغه ورکړي، هېڅکله به یې پرېنږدو. والله چې دا ټول افغانستان پې شهید شي چې قسم دی که یې پرېږدو، والله چې دا ټول پې موږ تباه شو که قسم دی که یې پرېږدو. په ملي شتمنۍ باندې موږ هېڅکله سودا نه کوو، هېڅکله به موږ د دې ملي بیرغ نه تېر نه شو. دا زموږ اصل دی، دا زموږ مور ده، دا زموږ د مور څادر دی. او هر څوک چې دا زموږ د مور څادر ګزاروي، هغه د پنجاب او د انګریز او د امریکایانو ارمان پوره کوي. موږ به هېڅکله چاته اجازه ورنکړو.
خو نن ستا معلوماتو شو چې ته یو نظر یو فکر والا نه ته یو قومانده نه یې. طالب جان مشرانو ته وایم ځکه چې ستاسې مشران یو رقم ته بیانې ورکوي او هلته عام طالبان چې کوم دي هغه بل رقم معامله کوي، بل رقم کارونه کوي. دا داسې سیاست دی لکه د پنجاب، لکه پنجاب یو څه وایي کوي بل څه پاکستان. موږ سره دا دوه مخیزه سیاست مه کوئ، موږ سره سیده وچلېږئ، موږ سره بالکل سیده خبرې وکړئ. موږ ستاسې ورونه یو، موږ افغانان یو، موږ مسلمانان یو، موږ د دې وطن بچیان یو. موږ په لکاو په میلیونها وانې په خارج کې پراته یو، د دې وطن یو غټه سرمایه. او که تاسې داسې کوئ زموږ بچی به تاسې نه نفرت کوي، زموږ بچی به ستاسې د هر شي نه نفرت کوي. کاس کې هر شی ته موږ ته غواړي هغه به زموږ بچی نه مني. ځکه چې ته ماته زما ملي بیرغ نه پرېږدي، ته ماته زما ملي بیرغ نه پرېږدي، زما د مور څادر نه پرېږدي، نو ته به ما نورې ازادۍ ته به څه پرېږدي؟ ته به خویندې میندې اسکولونو کالجونو ته څه پرېږدي؟ ته به میندې خویندې نور ځایونو ته څه پرېږدي؟ دا خو ښکاره دا خو لا ستا دغه 4-5 ورځې دي. دا خو دا خو لا د پټي سر دی، د لښتي سر دی. نور به وروسته څه کېږي؟ بیا داسې وکئ چې اعلان وکئ، یو دم اعلان وکئ. موږ مضمانان زموږ شهیدانوي په ملي بیرغ باندې اعلان وکئ چې یا منو یا نه منو. بس یا دا ملي بیرغ موږ منو یا نه منو. او دغه شپږ لکه مامورین، ملي اردو والا، دغه د کمانډو، د هر څه چې دي د دې موږ ته پروګرام وښیوئ چې تاسې تنخوا دې ته کوم ځای نه راوړئ او کله به دا تاسې په وظیفو لګوئ، کومه برنامه تاسې لپاره لرئ. نور بس دی. موږ توبه د افغانانو ورونو، زموږ خویندې میندې ډېرې تباه او برباد شوي. زموږ نور قسم دی چې ستړي شو. زما د خولې ته ډېر شی نه راځي، زړه مې ډک دی. قسم ده د خولې د کنځلمار سړی نه یم، خو په خدای یقین وکړه چې نور مې خولې ته کنځلې راځي. ځکه هغه برداشت هم نور ختم شو، هغه حوصله هم نوره د لاسه ورکړه. ځکه چې د اسلام په نوم، د دین په نوم ما وژنې، ما تباه کوې، زما ملي شیانو ته سپک په سپک نظر ګوري. هېڅکله موږ چاته اجازه نه ورکوو. افغانان ورونو یو خبره کوم، د اشرف غني صاحب په باره کې پرون چې کوم بیان ورکړی، دا خوبهو امقه پروګرام د 1992 نه د 1990 بخښنه غواړم، هغه پروګرام په دیو چې په هغې وخت کې طالبان دغه ته نور رسېدلي کابل ته، چې ډاکټر صاحب نجیب هلته شهید شو. ډاکټر صاحب نجیب، او زه دا خبره زه نه کوم، زه د طالبانو ویډیوګانې درته ښیم، د هغې د ویان د هغې وخت بیانه در باندې اورم. او چې موږ کابل ته نه ورسېدلي چې ډاکټر صاحب نجیب شهید کو، بیا دلته فار ته راوړو او بیا دلته بیا طالبان 3 ساعته 4 ساعته وروسته راغله. او دا کار هم اشرف غني صاحب سره وشو. خو دا شکر دی چې خدای پاک موږ دا شرم نه بچ کړو، ځکه ده سره یې هماغه معامله کوله. او هماغه کار وشو چې ټول ولایتونه دغه شوي، پنجشیر هغه دی، اوس دغه دی. نو خبره دا ده چې هماغه ډرامه، هماغه فلم، هماغه سټوري، خو دا وه چې طبیعي د هغه شان دی ونه شوه چې څنګه په 92 کې زموږ طبیعي شوي وه. وطن هم ما مخکې د دې لای په سر کې دا ویلي چې دا یو د طالبانو راتګ سره یو دا 3-4 ورځې وشو چې هغه بمونه، هغه خلک چې 200 زموږ شهیدانېدو، د هغې نه سره بچ شو. مګر نورم وطن د بدبختیانو طرف ته روان دی. خدای لپاره راوچت شئ، خپله مبارزه به نه پرېږدئ. دا ستاسې د بچیانو سوال دی، دا ستاسې د آینده د نسل سوال دی. که خاموشه شوئ، کېناستئ، نو به بیا به همداسې ناست وئ، ټول عمر به د غلامۍ، ټول عمر به د ټیټو سترګو ژوند تېروئ. کوم چې ستاسې صحیح حق دی هغې باندې ودرېږئ. افغانان ورونو، نن د بده مرغه دلته په بینکونو کې تقریبا اعلانونه شوي دي، په اسټوډیو او په دې کې چې افغانستان ته پیسې نه لیږل کېږي. نو ډېر خراب حالت را روان دي. که چېرته په وخت د طالبانو مشرانو اقدام ونه کړو، نو دا وطن به داسې بدبختیانو ته تلي چې ما مخکې 15 کاله مخکې ویلي چې دا به د سومالیا غونډه کې صرف ډاګه به پاتې شي، نور به هېڅ هم نه، انسانان به پکې نه، ټول به دې تښتي لکه دا اوس چې روان دي. په الله سپارمه، بیا هم د ملي بیرغ باندې به خپله مبارزه زموږ جاري وي. د دې نه موږ یو هینچ هم یو ویښته هم نه راوروسته کېږو. که د دې نه وروسته شوئ، قسم په خدای دی که د سره یو شی هم به یې ومني او که په دې ودرېدئ، نو انشاءالله تاسې به په هر میدان کې خپل چې کوم سالم، خپل کوم حق هم چې دی هغه به تاسې ګټئ. او که نه د دې نه وروسته شوئ، نو دا مې واورئ چې همدغه ستاسې د ناکامۍ قدم دی، همدغه به ستاسې د بدبختۍ قدم وي. ځکه ملي بیرغ چې دی، د ملي بیرغ سره مشکل چې دی هغه پاکستان لري، برطانیه به یې ورسره لري، امریکا به یې لري، نور د افغانستان دشمنان به یې لري. څوک چې د افغان مور نه زېږېدلي او د هغې مور او پلار
د هغې نیکه د دې بیرغ لاندې وخت تېر کړی هغه هېڅکله د افغانستان د ملي بیرغ سره مشکل نه لري. زنده‌باد افغانستان، زنده‌باد افغانستان. درې رنګه بیرغ موږ په ارګ د پاسه غواړو. خدای په امان.